بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين باب في المحافظة على الأعمال باب دی په بیان د خپلو عملونو حفاظت کولو کې، یعنی دا باب د نیکو اعمالو باندې د پابندی په بیان کې دی چې د نیکو اعمالو پابندی کول. تیر باب امام نووي رحمه الله وضع کړی و چې میانه روي کول په عباداتو کې. اوس دلته مونږ او تاسو ته ذکر کوي چې کم پتا ځان باندې نفلي عبادت لازم کړی وي د ورځې یا د شپې هغه ته کې، نو د هغې حفاظت کول په هغه باندې پابندي کول. قال الله تعالی، الله جل شانه فرمایي: الم یعنی ایا وخت نه دی راغلی للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی ان تخشع چې نرم شي قلوبهم زړونه د هغوی لذکر الله ذکر د الله ته، وما او هغه څه ته نزله چې نازل شوي دي من الحق د حق دا، ولا یکونو نه دي وي هغوی کالذین په شان د هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب من قبل مخکې د دینه فطاله نو اوږد شو علیهم په هغوی باندې الامدو موده زمانه فقصد نو سخت شول قلوبهم زړونه د هغوی وکثیر او ډیر منهم د هغوی نه فاسقون نافرمانه دي. شان نزول د دې آیت مبارک علامه ابن کثیر رحمه الله فرمایي کله چې الله جل شانه د مسلمانانو په زړونو کې لږه سستی محسوسه کړه، نو په دې باندې د آیت کریمه نازل شو. علامه علوسی رحمه الله د امام اعمش رحمه الله قول نقل کړی دی چې کله صحابه کرامو د مدینې منورې ته راغلل نو سناسه د ژوند سهولتونه اسانتیای ورته په راس ورغلل، نو په اعمالو کې لږ شان سستی پیدا شوه، نو په دې باندې دا آیت مبارک نازل شو. نو فطال علیهم الامد د دینه مراد یعنی زیاته زمانه کمه چې انبیاء علیه السلام د امتونو په منځ کې تیره شوې ده، دې ته د فطرت زمانه هم ویل کیږي، یا دا چې کومه زمانه په کفر او شرک کې تیر شوې ده. مطلب دا چې مسلمانانو ته خطاب دی چې یهودیان او عیسویانو د الله جل شانه حکم ونه منلو نو چېرته تاسو د دې په شان نشئ. وقال تعالی، بل ځکه الله رب العزت فرمایي: وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل. وقفینا او ورپسې راولېږلو مونږه بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي وآتیناه ورکړو مونږ هغه ته انجیل وجعلنا او مونږ واچولو فی قلوب الذین په زړونو د هغه کسانو کې اتبعوه چې روانو په هغې پسې رأفتا نرمي پکې واچوله، ورحمتا او مهرباني، ورهبانیت او رهبانیت ابتدعوها چې ځان نه جوړ کړه، یعنی دا طریقه هغوی ځان نه جوړ کړه. ما کتبناها نو فرض کړی مونږ دا رهبانیت علیهم په هغوی باندې الا ابتغاء مگر تلاش کول د رضا د الله، فما رعوها بس هغوی لحاظ ونه ساتلو د هغې حق پوره رعایتها لحاظ ساتل د هغوی. ګورئ دلته رالل چې وآتیناه الانجیل، په دې آیت کې عیسی علیه السلام او په هغه باندې نازل شوی کتاب انجیل ذکر دی. بیا رأفتا و رحمه، عیسی علیه السلام په ملګرو کې دا صفت و چې هغوی په زړونو کې یو بل ته مهربانو، او نرمي نه علاوه رأفتا و رحمه
یو ترجمه دا ده چې مهرباني او شفقت، او بعضو ویلي چې رحمت معنا شفقت ده او د رأفه معنا د په سختي سره شفقت او مهرباني کول. نو دلته په شفقت کې لږ مبالغه ده، او نورو علما ویلي که یو سړی درنه د ما تحت الاسباب څه قسم تکلیف لري کی نو دې ته رأفه وایي، او که ما تحت الاسباب فایده در کی نو دې ته رحمت ویل کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې دا صفت پروت دی چې دوی خپل منځ کې رحماء بینهم، په خپلو منځونو کې مهربان کوونکي او رحم کوونکي دي، او بیا اشداء علی الکفار، د کفارو په مقابله کې سخت دي. لیکن د عیسی علیه السلام په حواریونو کې دا دویم صفت نه و، ځکه چې په دوی باندې جهاد فرض نه و. ورهبانیت او ځینې نور حواریین چې دي د رهبانیت خپل کړی و. کله چې د دین په باره کې په دوی باندې لږه سخته راغله، په دوی باندې دوی ځنګلو ته لاړل او هلته عبادت شروع کړو، او رهبانیت په دوی باندې لازم نه و. خو کله چې هغوی په ځانونو باندې لازم کو نو الله جل شانه د طرف نه هم په دوی باندې دا خبره لازمه شوه چې اوس به تاسو دا کار خامخا کوئ. لیکن بیا هم اکثر په دې باندې هم ثابت قدمی پاتې نشول، یعنی ثابت قدمه نشول په دې باندې، او د دې رهبانیت پوره حق ادا نکړو. لیکن د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې نشته، لا رهبانیت فی الاسلام، په اسلام کې چې د رهبانیت هیڅ قسم یعنی ځای نشته. وقال تعالی، او الله جل شانه فرمایي ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، تاسو د هغې ښځې په شان مه کیږئ چې اول خپل تار ورسئ برابر کی او بیا یې واپس ټوټو ټوټه کی. مبارک شان نزول څه داسې دی چې په مکه مکرمه کې یوه زنانه اوسېده چې هغه نوم سعیده و، او ځینې نورو مفسرینو د دې نوم چې دی رابطه بنت عمر ابن سعد ابن کعب ښودلی دی، او نور نومونه هم ذکر دي. هغې به ټول روز د وړۍ نه د یعنی رسۍ تار جوړ کړو، او چې ماښام به شو نو بیا به یې هغه خلاص کو. نو هغې به همدغه کار کولو. نو په دې باندې دا آیت نازل شو، مطلب یې دا شو چې خپل عملونه لحاظ وساتئ، دا مه ضایع کوئ، لکه هغه زنانه چې ټول ورځ په محنت او خواري وکړي او بیا خپل هغه محنت خپله چې دی هغه ضایع کړي. وقال تعالی، او بل کې الله رب العزت فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ته د خپل رب عبادت کوه تر دې چې مرګ درته راشي. ګورئ په دې آیت کې اگر چې خطاب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دی، لیکن ټول امت ته پکې ترغیب ورکول شوی دی. دا آیت مطلب دا دی چې تر مرګه پورې د خپل رب عبادت کوه، ځکه چې که یو طرف ته په ذکر او عبادت سره آخرت چې دی دا ښکلی کېږي، نو بل طرف ته پکې دا خاصیت هم موجود دی چې کم انسان په ذکر او فکر کې مشغول شي نو داسې انسان د زړه نه الله جل شانه غمونه او فکرونه هم ختموي. واما الاحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما دوام صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. هر چی په حدیثو کې اول نمبر حدیث دی دا د عائشه بیبي دی. عائشه رضی الله عنها نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې احب الدین الیه ما دوام صاحب علیه، الله جل شانه ته د هغه دین زیات خوښ دی چې عمل کوونکي ورباندې همیشوالی وکړي په هغه عمل باندې. وقد سبق فی الباب قبله، او دا حدیث په مخکې باب کې هم تیر شوی دی. نو بهرحال او بل وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عمر بن خطاب رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه، کم کس چې د شپې
د خپلې وظیفې نه یا د هغې څه حصې د تهجد مونځ وغیره نه وده شو، یعنی دا یې پکې ونه که څه وظیفه یې په ځان باندې مقرر کړې وه، نو فقرأه بین صلاة الفجر و صلاة الظهر، او بیا هغه سهار او د ماسپښین ترمنځ هغه ولوستل یا یې هغه پوره کړل، نو کتب له کأنما قرأه من اللیل، نو هغه ته به دومره ثواب میلاویږي چې څومره ورته په وخت باندې په لوستلو سره میلاوېدو چې دې شپې لوستلی وي. نو د دې مثال داسې دی لکه هغه په خپل وخت دا ورد او وظیفه لوستلې ده. نو حدیث مطلب دا دی چې کله هم یو انسان یو نیک عمل شروع کی نو باید چې هغه تر مرګه پورې دغه کار او دغه عمل وکړي. کله هم پرېږدي اگر چې عمل لږ وي لیکن که هغه په همیشوالي سره وشي نو داسې عمل الله جل شانه ته ډیر زیات خوښ دی. دا هغه عمل نه چې یو ورځ ښه ډیر وشي او بیا پرېښودل شي. ځینو علما قول دا دی وایي چې یو استقامت د زرو کراماتو نه دا غوره دی او بهتر دی، یعنی استقامت کول پکار دی. ګورئ په دې کې دا رالل حزبه من اللیل، حزب په اصل کې د نمبر سره اوبو راغستلو ته ویل کیږي او بیا وروستو د هغې وظیفو دپاره مستعمل شو چې انسان یې په خپل ځان باندې مقرر کړي. مطلب دا چې کم کس په خپل ځان باندې د قرآن کریم تلاوت کمه حصه مقرر کړي وي چې دا به شپې دومره قدر ته زه ویمه، او یا یې ځان دپاره بل څه وظیفه داسې مقرر کړي وي که نه، او دا عبادت او دا وظیفه یې پوره نه کړه او عبادت نه وده پاتې شو، نو سهار دې خپله وظیفه دی ولولي او د دې عبادت قضایي دی راوړي، نو د دې وظیفې او عبادت به پوره ثواب ورته میلاویږي. دلته نه مراد دا دی. او بل روایت په دې باب کې وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه نه روایت دی فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا عبد الله لا تكن مثل فلان، یا عبد الله ابن عمر ته هغه کس پشان مکیږه، لا تكن مثل فلان دا هغه کس پشان مکیږه کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کم کس چې په لومړی د شپې عبادت کولو یعنی تهجد به کولو، فترک قیام اللیل او بیا یې پرېښودل، د هغه کس په شان دې مه کېږه چې اول خو به یې تهجد کولو او اوس چې دی هغه پرېښودل اوس نه کوي. نو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړو چې محدثینو د دې دوه مطلبونه بیان کړي دي. اول دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په عمل مجاهده ریاضت وغیره کې اعتدال تعلیم ورکړی شوی دی چې ای عبدالله ته د هغه سړي په شان مه کېږه چې اول د شپې عبادت شروع کی او وروسته یې بیخي ترک کړي. په بل روایت کې داسې مضمون دی چې الله رب العزت زیات خوښ عمل هغه دی چې همیشه وي اگر که لږ وي. درېیمې مطلب دا دی چې یو ځل نیک عمل شروع کړي نو بیا یې پرېږده مه، داسې مه کوه. داسې عمل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د الله جل شانه نه پناه غوښتلې ده. او بل روایت په دې باب کې دلته به بیان شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تهجد مونځ به قضا به مروړو. وعن عائشة رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غیره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم. وعن عائشة رضی الله عنها قالت عائشة رضی الله عنها نے روایت دے فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با اذا فاتته الصلاة من الليل د شپې تهجد مونځ به فوت کو من وجع او غیره درد او تکلیف یا د بل څه وجې نه، نو صلی من النهار نو بیا به یې د ورځې مونځ کولو 12 رکعتا 12 رکعته مونځ.
یعنی د شپې عبادت به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی بیماری او تکلیف د وجې نه به قضا شو، نو بیا به یې د ورځې د دې قضا راوړه، ورځې به یې هغه کول. اوس دلته دا سوال چې آیا د تهجد مونځ په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې فرض و؟ ځینې علما رایې دا ده چې په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دا تهجد مونځ چې و دا فرض و، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې ارشاد دی نافلة لک، 15 وختونو مونځونو نه علاوه تهجد مونځ هم په تا باندې یعنی زیاتی فرض دی. اگر چې دا قول علامه قرطبي رحمه الله داسې نورو محققین علما مرجوح ګرځولی دی، بهرحال د دې قول په اعتبار سره چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تهجد قضا کېدل بیا به هغې قضا یې راوړله، نو په دې کې هیڅ اشکال نشته که راجح قول واغستل شي چې د هغه تهجد مونځ په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او په امت باندې نفل کېدل دي، نو بیا د دې قضا راوړلو مطلب محدثینو داسې بیان کړی اگر چې د نفلو قضا یې نشته، لیکن که څوک یې اهتمام کوي نو قضا راګرځول چې دي دا دې دپاره دا مستحب دي.